دا ورو سوال کړی دی وی ما قسم خوړلی چې زه به پلاني ځي ته نه ځم هفته بعد زه هغه ځي ته لاړم قسم ما مات کړو نو اوس روجې به نیسم 3 ورځې نو د شوال دا میاشت ده که زه 3 ورځې دغه ونیسم او 3 ورسره نورې ونیسم نو دا به د شوال دم شي او د کفارې دا روجې به هم شي نو دا طریقه به صحیح که نه الجواب اول دا مسله یاده کوي چې دا قسمونه بې ځایه او په مخه خوراک دا صحیح طریقه نه ده قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې سورة المائده کې واحفظوا ایمانکم الله وی د خپلو قسمونو حفاظت وکړي او د قسمونو حفاظت یو طریقه هغه دا ده دویمه مسله هغه دا یاده کوي کله چې سړی قسم وخوري که نه نو د دې یو څو حالات یو کله داسې لکه دې کس ووایي چې زه زما دې په الله قسم چې زه به فلاني ځي ته نه ځم او هغه ځي ته تله په شریعت کې حرام دي لکه دا قسم وخوړو چې زه به د ډمتوب ځي ته نه ځم نو په ده لازم دي چې دا قسم مات کړي وساتي ولې دغه چا کار حرام دی ها یو سړي قسم وخوړو چې زه به پلاني ځي ته نه ځم د پلاني خواله که د پلاني څوک دی دا یې تره دی ماما دی نو دا خو دې یعنې قسم یې خوړلی دی چې زه به یو شرعي کار نه کوم شریعت تا ته وایي خپل ولي ساته نو دې ټیم کې په ده باندې قسم ماتول واجب دي لازم به دا قسم ماتوي نو دې به کفاره ورکړي ها هغه ځي ته تله مستحب دي واجب نه دي نو قسم ماتول هم مستحب دي لازم نه دي او که چېرته تله دغه ځي ته مباح یعنې نه حرام دي نه واجب دي نه مستحب دي وتلی شي ورته نو بیا دې وګوري چې فایدې په څه کې ده هغه کار دې وکړي خو دې ورور چې کوم قسم خوړی چې زه به نه ځم اوس یې مات کړی دی وایي 3 ورځې روجې خو به نیسم دا مسله ما څو پیرې بیان کړې ده څه مسله د روجې نه مخکې کفاره هغه دا ده قرآن کې چې الله کومه ذکر کړی سورة المائده کې چې مریب ازادې غلام یا لس غریبانان به مړی یا لسو غریبانو له به جوړه جامه ورکړي دې کې اختیار دی دا 3 اختیاري کارونه دي الله وایي که د چا د دې وس نه رسي نو 3 ورځې روجې دې ونیسي ډایرکټ زموږ خلک روجو له لاړ شي دا ډېرو عوامو دا غلطي ده ډایرکټ چې قسم وله ورکوي بیا روجې نشم نیوی او یا ما قسم مات کړی روجې نه مخکې نورې مسلې دي ښه طاقت یې نشتي اوس راشه روجو له نو چې روجې له رالې نو اوس د ده دا سوال لاغی چې زه غواړم چې د شوال روجې دا د شوال هم حساب شي هغه شپږ او دا کفاره هم شي دا نشي کېدی ولې ځکه چې یو ته نشي یو ځای کولی دوه هغه نیتونه چې یو نیت د واجب دی بل نیت د نفلو دی واجب کوم یو دی قسم دا کفاره لازم دی چې دی به 3 ورځې روجې نیسي او د شوال روجې څه دي نفلي دي نو د نفلو نیت او د واجب عبادت نیت دا نه جمع کېږي لکه اوس یو سړی دا وایي سحر مانځه ته راغی او امام په مانځه ولاړ دی او یاره نیت کوم د زړه کې دا وایي چې د دې وخت دا فرض مونځ وشو او هغه 2 د سحر هغه سنت پکې مو شو یعنی اوبه کوم 2 رکعته خو د سحر سنت مو شو او فرض مو شو کېږي نه کېږي ولې ځکه چې دا یو عبادت سنت دی او دا بل عبادت فرض دی او فرض او سنت د دې نیتونه دا نه جمع کېږي